د پاکستان یو پلاوی کابل ته رسېدلی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. نن د افغانستان او پاکستان د ګډې همغږۍ کمیټې غونډه کیږي. د اسلامي امارت د چهارسمبالې واکمنۍ ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې نن د افغانستان او پاکستان د ګډې همغږۍ کمیټې غونډه کیږي. په دغه ناسته کې د پاکستاني پلاوي مشري به د افغانستان په چارو کې د نوموړي هیواد ځانګړی استازی محمد صادق او د چهارسمبالې واکمنۍ لخوا به د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم ذاکر وي. محمد صادق نن د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ په دغه ناسته کې د ګډون په موخه د یو ورځني یون لپاره کابل ته رسېدلی دی. دا د دواړو هیوادونو د ګډې همغږۍ کمیټې اوومه غونډه ده. د چهارسمبالې واکمنۍ ویان وړاندې کاږلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه ناسته یو ځل بیا په اسلام آباد او یو ځل کابل کې جوړه شي. ذبیح الله مجاهد ډیره کړې په دې غونډه کې به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د احتمالي ترنګلتیاوو د هواري او د دواړو لورو ولسونو ته د اسانتیاوو په رامنځته کولو خبرې کیږي. ویل کیږي چې ښاغلی صادق به د دغه یو ورځني یون په لړ کې د نوموړې واکمنۍ له چارواکو سره تر ډیره پر دوه اړخیزو اړیکو بحث او خبرې وکړي. د پاکستان جنګ ورځپاڼې بیا تر دې وړاندې خبر ورکړی و چې د پاکستان ځانګړی استازی به د ملکي او پوځي چارواکو سره یو ځای په دې غونډه کې ګډون وکړي. نوموړې ورځپاڼه ډیروي چې په دغه غونډه کې به د ترهګرو د پټنځیو او د هغوی د روزنځیو په اړه د اسلامي امارت له چارواکو سره بحث وشي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.